ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غوانو ولا ته وی چې تاسو سره دي چې ته پکې غواغه د سر امن غواړم ارس کول شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې وی نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وی بکې نه پاتې وي وې صاحب خپنشي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکد لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوه با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډوي یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخته راواغسته د بادشاہ نه شخل او مغه سي په سر کې یو څو لخته وینځه وواله اچرا پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وی وسب ام خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا رړ مې خوشحال شو نو زکه مې وخن ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خودم را لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس په کې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ میں واللہ رشتیا دی بادشاہی پریخو روان شو یو بالغ تو یو کټوره ځان سره واغ بلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس دوی چلګه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونه لو بور کوا دا اوس زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغی د ته ورشه انار راوړه لک خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګه وګوره وې سکا ورته وې سیب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وې ته زما به اجازه ته انار هم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابیانې ورکې وزستانه کوي نه کو وی چې ولی مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به مې ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو خجوره او ستوان به په واغسته وخت به تیرولو د بیت الله طواف
سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک دی غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا دی زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज میں نه دی ابراہیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو یا الله داسو ازلمینه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دا اول او راول دو ساته هوا دو سلور گھنٹے کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو حضرت علی خلیفہ جو بی بی فاطمہ نا جوڑا وا دا امیر المومنین بی بی انا جوڑا وا حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته لار کې یو ملنګ پروت ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک ویواله ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شي اے علی که دومره خدمت کوله شه ډیره خده کین انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خله پاک ول بس ولا بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای وای بی بی تعالی مې انار وروړو خله دی پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریو